چرګه او د غنم دانه. یو چرګه د خپلو بچو سره په یو کلي کې پاتې کېده. د هغې 4 بچي او ډېر زیات هوښیار وو. سحر وختي به یې خپل بچي چکر لا بوتلل او د رهن سهن د زندګۍ تېرولو طریقې به یې هم ورته ښوولې. ورته به یې ویل چې سپی به چېرته نه غوسه کوئ، د کیسان د خپو د لاندې به نه راځئ، او روټۍ به چې څومره کله وږي شي نو هله به روټۍ خورئ، او دې علاوه صفا اوبه به څښئ او باران نه به ځان بچ کولو طریقې به یې ورته ښوولې. یو ورځ چرګه د خپلو بچو سره روانه وه سهار د تالاب نه، نو په لار کې ورته د غنم دانه میلاو شوه او ډېره زیاته خوشحاله شوه چې دا خو د غنم دانه ده، دا به زه کرمه او بیا به یې ماشین ته د اوړو جوړول لپاره وړمه. چې کله ډېر زیات غنم وکړي نو بیا به یې وړمه. د هغې نه پس چرګه روانه شوه چې دا به د چېرته وکرم. نو یو باغ ته ورغله، خو په باغ کې سوری و، نو هغې سوچ وکړو چې دلته کې فصل نه کېږي. نو هغه د یو نهر خوا لاړه، خو هلته کې هم سوچ وکړو چې دلته کې اوبه هم شته او وچ ځای هم شته دی، خو دلته کې هلکان میانو له راځي، نو هسې نه چې د خپې لاندې مات را مات کړي. په دې وجه هغه روانه شوه د خپلو بچو سره د دانې د کرلو دپاره یې ځای کتلو. یو خوا بل خوا روانه شوه، ګرځېده ګرځېده، آخر د یو زمیندار پټي ته ورغله او سوچ یې وکړو چې دا د ټولو نه ښکلی ځای دی د دې دانې کرلو دپاره، او هلته یې دانه وکرله. خو چرګې ته دا پته نه وه چې دلته کې د مخکې نه هم ډېرې دانې کرل شوي دي. چرګې د خپلې دانې د خپل فصل شپه ورځ څوکیداري شروع کړه او اوبخور به یې هم ولا ورکوو. چې کله فصل غټ شو او دانې یې وکړې، نو مرغۍ به راتلې د فصل دپاره. چرګې به مرغۍ ته یې شړلې، خو مرغۍ ډېرې سیوا وې او دا پې یوازې وه. نو د چرګې 3 ملګري وو، چې د یو نوم یو سپی و، بل پیشو او بل بطخه وه. دا 3 واړه ډېر سست وو. چرګې د دوی نه مدد غوښتلو دپاره لاړه، خو دوی ورته ووې چې مونږه بازار ته ځو او مونږه وزګار نه یو. نو دا شانتې 3 واړه ملګري واپس لاړه او چرګه یې یوازې پرېښوده. کله چې د فصل کټ کولو وخت رالی، نو چرګه بیا یوازې وه او خپل فصل یې کټ کاوه. نو دا 3 ملګري راله، چرګې ته بیا مدد وغوښته، خو دی ورته ووې چې مونږه څه کارونه دي او مونږه وزګار نه یو. چرګې ټول کارونه په خپله وکړه او بچي یې ولېږل چې تاسو ریډه راولئ چې دا فصل پکې چکۍ ته یعنې ماشین ته ویسو. کله چې ریډه راله او دا بوره یې ورخېجوله، نو په دې وخت کې د چرګې 3 واړه ملګري بیا راغه. دوی ته چرګې ته مدد وغوښته، خو دی ورته ووې، سپي ورته ووې چې زه خپل مالک څوکیدارۍ لځم، او پیشو ورته ووې چې زه هم بیزی یم، او داسې او بطخ هم ورته ووایي چې زه تالاب ته ځم. نو چرګې بوجۍ په خپله باندې ریړۍ ته اوچته کړه په ډېره مشکله سره او ماشین ته یې روانه کړه. چې په لار کې یې ولیده، نو 3 واړه ملګري یو ځای ناست وو او ګپونه یې لګول په خپل منځ کې. چې چرګه پرې ورتېره شوه،
او ویلې ده چې درې واړه هسې ناست دي، نو سوچ یې وکړ چې زه به هم د دوی سره پوه شم. لږ وخت پس یو 3 ورځې تېرې شوې او چرګه رانله. نو سپي وی چې چرګه څه شوه؟ پیشو وی چې ما هم نه ده لیدلې، او بطخ وی چې ما هم نه ده لیدلې. 3 واړه ملګري د دوی کور ته روان شو چې په کړکۍ کې یې وکتل، نو مخامخ په باورچی خانه کې چرګې وړه اخکل. درې واړو ملګرو ورته بار بار کتل، خو چرګې ورله څه لفټ نه ورکاو. نو ملګرو یې پوه شو چې موږ ته دا ولې نه ګوري. نو تپوس یې ترې وکړو چې بار څومره ښکلی موسم دی او ته بهر ولې نه راوځې؟ چرګې ته یې وویل. نو چرګې ورته وویل چې زه وړه غږم او وړه اخکل ډېر ګران کار دی، ولې چې زه به ترې بیا روټۍ پخومه. نو ملګرو یې ورته وویل چې بهر راشه او ډېر ښکلی موسم دی، خو چرګې ونه منله او ملګري یې بهر لاړه واپس. چرګې چې کله وړه واخل او روټۍ یې ترې پخې کړې، نو چې څنګه یې روټۍ راواغېستې، نو د هغې خوشبو دومره ښکلې وه چې په کړکۍ کې بهر لاړه او په ملګرو یې ولګېده. چې ملګرو یې خوشبو څنګه محسوسه کړه، نو ویل چې دا خو ډېره ښکلې خوشبو ده د روټ. نو ملګري واپس راله او په کړکۍ کې کتل، خو چرګې پرې بلکل ځان ناغرضه کړی و او داسې ځان ناغرضه کړی و چې ما اډو د سره دوی لیدلي هم نه دي. هغې ډېره ښکلې روټۍ پخ کړې وه او ډېر زیات ښکلې خوشبو یې وه او خپل بچو ته یې وویل چې راځئ چې روټۍ وخورو. بچو یې ورته وویل چې او امي موږ روټۍ ته تیار وو. بچو یې د ځان سره ملګري هم راوستي وو او روټۍ ته ناست وو. په دې وخت کې کړکۍ کې ملګرو اواز وکړو چې موږ له هم روټۍ راکړئ، موږ هم وږي یو. سپي ورته وویل چې ما له مالک روټۍ نه ده راکړې، او پیشو هم ورته وویل چې ما له مالک پۍ نه دي راکړي، او داسې بطخې هم ورته وویل. چرګې ورته وویل چې تاسو زما مدد نه دی کړی، ما درته وویل چې زما سره په فصل کې مدد وکړئ، تاسو زما سره مدد ونه کړو. ما درته وویل چې زما سره په غنم وړو کې مدد وکړئ، خو تاسو زما سره په هغې کې هم مدد ونه کړو، او د هغې نه پس تاسو زما نه امید ساتئ چې زه تاسو له روټۍ درکړم. نو 3 واړو ملګرو یې ورته وویل چې موږ وزګار نه وو، زموږ کارونه وو. نو چرګې خپلو ملګرو ته وویل چې په دې دنیا کې صرف هغه خلک د اوسېدو حق لري کم چې محنت کوي. نو دا خبره چې ملګرو واورېده، نو هغوی ډېر زیات خفه شو او واپس روان شو.